راځي چې د فلسطین او د غزې تر شا ودرېږو، راځي چې د ګلالیو ماشومانو، راځي چې د خویندو، راځي چې د خپلو ورونو پوښتنه وکړو. د فلسطین پر مسلمانانو د اسرائیلو وحشانه بریدونه ورځ تر بلې زیاتېږي، نور د دغه ظلمونه ودرول شي. په همدغه پار د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې پراخه مظاهرې پیل شوي دي چې تر څو پر فلسطینیانو دغه ظلمونه پای ته ورسېږي. تاسې په انځور کې ګورئ دا د ننګرهار ولایت دی، د سراج الامارات بڼ مخه چې دلته نو زموږ بېلابېل هېوادوال راغلي دي په همدغه خاطر چې دوی غږ پورته کړي د هغه مسلمانانو غږ چې هغوی شهیدان کېږي د اسرائیلو له خوا نه. نو دوی په همدغه مناسبت راټول دي. نور حال په دغه ځانګړې خپرونه کې ګورو، راسره اوسئ. په لومړي قدم کې زما نوم ډاکټر جاوید اکبري د ننګرهار ولایت د درنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. قدرمنو هیوادوالو، تاسو ټول ګورئ چې په غزه یا په فلسطین کې څومره ظلم روان دی، د اسرائیلو د خوا نه دومره ظلمونه روان دي. باور په الله وکړئ چې هیڅ د زغملو وړ نه دی. موږ ټول مسلمانان، ما مخکې یادونه وکړه چې یو اتفاق اوسئ. مسلمانانو که چېرته تاسو یو اتفاق ونه اوسئ، باور په خدای وکړئ چې کفار په موږ باندې مسلط شوي دي، موږ له منځه وړي، ټول مسلمانان د منځه وړي. که چېرته مسلمانان یو اتفاق، یو اتحاد ول، په والله چې موږ به ټول نړۍ ته ماتې ورکوو، موږ به ټول کفار ته ماتې ورکوو. راځئ چې د فلسطین او د غزې تر شا ودرېږو، راځئ چې د ګلالیو ماشومانو، راځئ چې د خویندو، راځئ چې د خپلو ورونو پوښتنه وکړو. نور تر کله به موږ کفارو ته دغه کېږو؟ انشاءالله زموږ شعار دا دی چې موږ د کفار نه ویرېږو. زموږ او ستاسو تاریخ معلوم دی، موږ او تاسو که صحابو کرامو سیرتونو ته راشو، الحمدلله خالد بن ولید رضی الله عنه په 80,000 لښکرو ته په 80 کسانو باندې ماتې ورکړله. نو راځئ او زه ویاړو افتخار کوم، ما چې مخکې مې یادونه کړه، اسلامي امارات د افغانستان زنده باد. تل یې فلسطین سره ولاړ دی، اسلامي امارات زنده باد، تل فلسطین سره ولاړ دی، تل غزې سره ولاړ. عثمان سے روان دے، علی سے روان دے، نوغوی بغوی ریدل ونن سبا ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده.